ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د 12م ټولګي 5م لوست ته درته ښه راغلاست وایو. هیله او امید ده چې روغ صحت به ولرئ او خپرونه به تر پای پورې راسره تعقیب کړئ. نننۍ موضوع مو فنري رقاصه ده. په تیر ساعت کې مو فنري رقاصه وویله او د فنري رقاصې په اړوند باندې مو ټول معلومات ترلاسه کړ. د فنري رقاصې تعجیل مو پیدا کړ، د فنري رقاصې سرعت مو ترلاسه کړ، د فنري رقاصې لپاره مو فریکونسي ترلاسه کړه او د فنري رقاصې لپاره مو پیریود ترلاسه کړ. په لنډ ډول باندې ورته یو ځل بیا مرور کوو فنري رقاصې ته. موږ وویلې چې که دا چېرته یو فنري رقاصه وي نو نوموړې فنري رقاصه یو مکمل دوران باید په یو معین او مشخص وخت کې ترسره شي چې دې ته پیریود ویل کېږي. موږ پیریود د کومې رابطې څخه ترلاسه کولی شو. همدارنګه په یوه ثانیه کې به څو اهتزازه وکوي، اهتزازونه د کومې رابطې څخه ترلاسه کولی شو. تیر ساعت کې په همدې باندې مکمل بحث کړی. زاویوي سرعت د کومې رابطې څخه ترلاسه کولی شو، زاویوي سرعت مو ترلاسه کړ. اوس په دویمه برخه کې کوم چې دویم ډول یې ده هغه بیا ساده رقاصه. ساده رقاصه څنګه تعریفولی شو؟ ساده رقاصه داسې تعریفوو چې که چیرې د یو تار په انجام کې یو وزن لرونکی جسم ځوړند کړو او نوموړی جسم په آزاد ډول باندې یو نوساني حرکت وکړلی شي، دغه حرکت ته دغه جسم ته ساده رقاصه ویل کېږي یا نوموړی یو ساده رقاصه بللی شو. د مثال په ډول باندې که چیرته دا جسم موږ تاسو وګورو، دلته یو تار وجود لري او دغه د تار په انجام کې یو وزن ځوړند سوی ده، نو دې رقاصې ته ساده رقاصه ویل کېږي. ځکه که نوموړی جسم موږ همدغې نقطې ته ورسوو نو دی به یو دوامداره په آزاد ډول باندې یو حرکت ترسره کړي او دغه حرکت ته اهتزازي حرکت ویل کېږي. مګر هم تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې نوموړی جسم یو دوران په څومره وخت کې ترسره کوي. یو د نوموړي جسم په یوه ثانیه کې څو دورانونه ترسره کوي. دوه زاویوي فریکونسي څومره ده او تعجیل د کومې رابطې څخه ترلاسه کولی شو. په دغو ټولو برخو باندې د اوس لپاره بحث کوو. هیله او امید ده چې تاسو به له دې څخه پوره استفاده وکوئ. یسته شکل ګورو. مثلا دا یو تار ده او دا یو دروند یا وزن لرونکی جسم ده. دا تار اوږدوالی د ال اوږدوالی په نظر کې نیسو او دا د جسم وزن د پی وزن په نظر کې نیسو. خو که چیرته مو جسم له دې نقطې څخه تغیر کړ و دې نقطې ته مو ورسېده نو بیا په دې حالت کې موږ داسې ویلی شو چې نوموړی جسم به په حرکت باندې پیل وکوي او په اهتزازي حرکت باندې پیل وکوي. نو د اهتزازي حرکت د پیل لپاره او په دې کې هغه د مشخصو ترلاسه کولو لپاره خپله موضوع موږ په دوامدار ډول باندې په نظر کې نیسو. یو له هغوی څخه دا ده چې موږ څنګه کولی شو اول په هغه کې یو مهم شکل، یو داسې مؤثر شکل ترلاسه کړو چې په اسانۍ سره وکولی شو ټول کمیتونه پکې پیدا کړو. مثلا دا یوه ساده رقاصه سوه. دغه ساده رقاصه کې که جسم اهتزاز وکوي و دې نقطې ته ورسیږي نو کله چې دې نقطې ته رسیږي په دې حالت کې داسې ویلی شو چې په دې حالت کې اوس داسې وایو دغه قوس یا طی شوې فاصله پر اس سره ښیو. دا د تار اوږدوالی په ال سره ښیو. که چېرته دا د تار اوږدوالی وي نو نوموړی د تار اوږدوالی هم ورسره مساوي ده او پر څه سره ښیو؟ په ال زبر سره. بله خبره پکې دا ده چې دلته د ټي کشش قوه پکې د تار د کشش قوه پکې موجودېږي او دغې تار د کشش قوې ته د ټي قوه ویل کېږي. د تار د کشش قوه جسم بیرته خپل لومړني حالت ته د راګرځېدلو لپاره مجبوره کوي. که په دې حالت کې دغه قوه قطع شي، بالفرض په دغه برخه کې دا تار قطع سو نو جسم به په دې امتداد باندې وغورځېږي، یعنې دا د حرکت مسیر سو.
او که چیرته قطع نشي په خپل حالت باندې پاتې سي نو بیا به جسم بیرته د یوې بلې قوې اغېزناکې قوې چې هغې ته د اف آر قوه ویل کېږي په واسطه باندې به بیرته په همدغه لوري باندې راوګرځي. معنا دا شوله چې د دغه د تار په امتداد باندې نوموړې قوه او عموده واقع کېږي یا د 90 درجو پر امتداد باندې واقع کېږي. اوس که چېرته د دغو دواړو قوو څخه موږ او تاسو محصله قوه پیدا کړو نو د محصلې قوې د پیدا کولو لپاره څنګه لیکلی شو؟ او بله یوه مهمه خبر که چېرته جسم وکتل سي نو جسم به په دې حالت کې عمودا د ځمکې په مخ باندې ولویږي. دې ته پی جسم وزن وایي او پر ام جي سره یې ښیو. دا زاویه که چېرته د تیتا زاویه وي نو نوموړې زاویه مو هم یوه د تیتا زاویه سوله ځکه دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره د متبادلو زاویو له قرار سره مساوي. په دې صورت کې اوس که چېرته د دې زاویې ساین ونیسو کوم دا د اف آر قوه وي نو دا قوه له دې سره مساوي او موازي ده. نوموړې قوه مو هم د اف آر قوه ده. دې ته د پی د جسم وزن وایو. نو که ساین یې ونیسو داسې نسو لیکلی چې ساین دی تیتا د زاویې به مساوي سي مقابله زله تقسیم پر وتر باندې اف آر تقسیم پر پی یا د جسم په وزن باندې. که طرفین وسطین کو نو له طرفین وسطین څخه به ترلاسه شي چې اف آر مو مساوي ده له پی ضرب د ساین دی تیتا سره په دې ډول باندې لیکلی سو. او یا که لیک پرمختګ ورکړو نو داسې به وایو چې اف آر مو مساوي ده ام جي ضرب د ساین دی تیتا. په دې ډول باندې نوموړې رابطه لیکلی سو. بل ځای که چېرته په دغه برخه کې موږ ساین د همدې زاویې ونیسو نو ساین د زاویې ساین د دې زاویې د ساین سره یو شانته او مساوي ده. یعنې داسې به ولیکو چې ساین د تیتا مساوي ده له مقابله زله خو اس ده تقسیم پر وتر وتر یې د ال یا د تار اوږدوالی ده. که یې داسې ولیکو چې واضح معلوم سي ساین د تیتا به مساوي سي اس تقسیم پر ال باندې. له دې نه وروسته اوس څنګه کولی شو؟ که چېرته رابطه ام جي پر خپل حال او د ساین پر ځای باندې دا قیمت وضع کړو اس پر ال به ترلاسه شي. که دغې رابطې ته چېرته د ال اوله رابطه ووایو. له دې نه وروسته اوس موږ په فانري رقاصه کې د هوک قانون ویلی ده او د هوک د قانون په برخه کې مو خپله موضوع په لنډ ډول باندې تشریح کړې وله او هغه فرمول مو ترلاسه کړی و. هغه فرمول په دې ډول باندې و چې اف آر مساوي ده له منفي کا اکس. دې ته څومره رابطه وایي؟ دویمه رابطه وایي. که د اوله رابطه د یو ځل بیا لپاره ولیکو نو داسې هم لیکلی سو چې تر څو نورم ساده سي ام جي تقسیم پر ال ضرب د اس. دا هماغه رابطه د صرف مو ال د ام جي په مخرج کې ولیکل. اوس وګورئ که دا قوې چېرته په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي د اف آر قوه د اف آر قوې سره مساوي وي داسې جهتونه یې په یو بل لوري باندې نو نوموړې قوې علامه هم منفي په نظر کې نیول کېږي. د اس فاصله او د اکس فاصلې دواړه په خپل منځ کې سره مساوي دي. هغه هم کش سوي قوه اوږدوالی و یعنې دا معنی چې د فنر لپاره کش سوي فاصله وله لکه په دې شکل کې تاسو وګورئ. بالفرض دا عادي حالت ده خو فنر تر دې ځای پورې کش سوی ده دې ته د اکس فاصله ویل کېږي. او دلته هم دغه یو ساده رقاصه ده او د اس په اندازه باندې لوړه سوې ده. په هر اندازه چې دې مقدار لوړ سي نو اهتزازونو شمېر به زیات سي او په هر اندازه چې فنر کش سي بیا به هم د اهتزازونو شمېر زیات سي. نو په لحاظ دا دوه کمیتونه سره مساوي دي. په دې برخه کې د کا کمیت مو مساوي ده له ام جي ال سره یعنې دې رابطې سره مساوي ده. په بل ځای کې موږ او تاسو په فانري رقاصه کې زاویوي سرعت وویلي او زاویوي سرعت رابطه هم داسې ترلاسه کړله چې اومیګا مساوي کېږي کا تقسیم پر ام تر جذر لاندې. یا دا داسې کولی شو که دواړو طرفونه بیرته مربع کړو نو اومیګا مربع به مساوي سي له کای پر ام سره. کله چې اومیګا مربع مساوي له کای پر ام سره شوه نو په دې صورت کې اوس نوموړې رابطه څنګه لیکلی شو؟ که طرفین وسطین کو د کا قیمت به مساوي سي له اومیګا مربع ضرب د ام په دې شکل باندې لیکلی شو. او بل له هغې څخه وروسته دا رابطه چې موږ تاسو ورته درېیمه رابطه وویله
راخلو دا به هم څلورمه رابطه سي او درېیمه رابطه موږ سره لیکو د کا قیمت مساوي ده له ام جي تقسیم پر ال. اوس وګورئ د کا قیمت چې د کا سره مساوي سي نو که دوه قیمتونه د یو عین قیمت سره مساوي سي دوی په خپل منځ کې سره مساوي دي یعنې په دې ډول باندې به ولیکو چې اومیګا مربع ضرب د ام دا به مساوي سي له ام ضرب د جي پر ال. داسې لیکلی سو د دې لپاره چې اختصار وسي ساده شکل ام به د ام سره اختصار سي دا ام به د دې ام سره اختصار سي او اومیګا مربع به مساوي سي له جي تقسیم پر ال سره. جي د ځمکې د جاذبې قشه شته که دواړه طرفونه تر جذر لاندې ونیسو دوه توان له جذر سره نفع کیږي او اومیګا زاویوي سرعت به مساوي سي له جي پر ال تر جذر لاندې. معنا دا سوله چې په ساده قاسه کې موږ کولی سو زاویوي سرعت په نوموړې رابطه باندې ترلاسه او دا رابطه په دې برخه کې راته ولیکو یا به یې راته یاداشت کړو. داسې به ووایو چې زاویوي سرعت مو مساوي ده جي تقسیم پر ال تر جذر لاندې. یو دویم د همدغې ساده قاسې لپاره اوس غواړو چې پیریود پیدا کړو او د پیریود لپاره مو رابطه ویلې ده په تیر ساعت کې په دې شکل باندې چې زاویوي سرعت همیشه مساوي ده 2 پای تقسیم پر ټي باندې یا که چېرته دا داسې ولیکو چې په تناسب کې طرفین یو وسطین ځای تغییر کړو نو داسې به ولیکو چې ټي به مساوي سي 2 پای تقسیم پر اومیګا یا به داسې ووایو چې ټي به مساوي سي 2 پای ضرب د یوې پر اومیګا په همدې شکل یې لیکلی سو یا وایو چې ټي به مساوي سي پیریود به مساوي سي 2 پای ضرب دی یو په خپل حال باندې او د اومیګا پر ځای باندې به قیمت ولیکو جي په ال. خو که نوموړی کسر الکسر ساده کو نو ترلاسه به سي ال پر جي تر جذر لاندې. په نوموړې فارموله باندې کولی سو د فاناري قاسې لپاره پیریود ترلاسه کو. دا هم دلته راسره یاداشت کوو یعنې ټي به مساوي سي 2 پای ضرب دی ال پر جي. دا یې دویمه رابطه سوله. له هغې څخه وروسته درېیمه رابطه څنګه ترلاسه کولی شو؟ درېیمه رابطه یې هم د فریکونسي ده. د فریکونسي د ترلاسه کولو لپاره به داسې مې ویلي ول چې فریکونسي او پیریود دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره د ضرب حاصل یو ده یعنې اف ضرب د ټي مساوي له یو سره ده. اوس که چېرته د اف قیمت وغواړو نو دواړو طرفونه باید په ټي د اف په ضریب یعنې پر ټي باندې وویشو. دا هم پر لوی ټي ویشو او دا هم پر لوی ټي ویشو. ټي به د ټي سره اختصار سي او د اف قیمت مساوي سي له یوې پر ټي سره. نو معنا دا سوله چې موږ به ټول وخت یا پیریود معکوس کو او فریکونسي به ورنه ترلاسه سي یوې پر 2 پای تر جذر لاندې. هلته ال پر جي ده اوس به جي پر ال باندې ولیکو. یعنی د دې لپاره مو هم د فریکونسي لپاره مو هم د ساده قاسې رابطه ترلاسه کړله او یوې پر 2 پای ضرب دی جي پر ال تر جذر لاندې په دې شکل باندې لیکلی شو. غواړو چې په دې برخه کې یو مثال وړاندې کړو. مثلا یو ساده قاسه ده او د سادې قاسې په داسې شکل باندې جوړه شوې ده چې دا یو جسم دی د ساده قاسې په برخه کې دا د تار اوږدوالی یا ال مو مساوي له 40 سانتي متر سره ده. دې لپاره چې محاسبه مو اسانه سي د جي قیمت به پوره 10 مترې پر سکند په نظر کې ونیسو. نو اوس کولی شو هم زاویوي سرعت ترلاسه کو هم فریکونسي ترلاسه کو او هم یې پیریود ترلاسه کو. اول زاویوي سرعت څه ډول ترلاسه کوو؟ زاویوي سرعت به مساوي سي د جي پر ځای باندې به خپل قیمت ولیکو. یو به قیمتونه دلته یاداشت کړو چې د ال قیمت راته راکړل شوی ده او د ال قیمت 40 سانتي متره ده. بل له هغه څخه د جي قیمت راکړل شوی ده او د جي قیمت د محاسبې د اسانتیا په خاطر باندې 10 مترې پر سکند په نظر کې نیسو.
دا چې دا د MKS سیستم دی نو دې سیستم هم د MKS ته تبدیلوو او 0.4 متر به ترلاسه یعنې 40 سانتي متره 0.4 متره کېږي. د اومیګا زاویوي سرعت د ترلاسه کولو لپاره د جي پر ځای باندې خپل قیمت 10 په نظر کې نیسو او د L پر ځای باندې 0.4 په نظر کې نیسو، دواړه تر جذر لاندې. اومیګا زاویوي سرعت به مساوي سي که دواړو سرعت او مخرج ته 10 ضرب کل سرعت به 100 سي او مخرج به 4 سي تر جذر لاندې. کولی شو داسې ولیکو چې 10 مربع سرعت 2 مربع مخرج تر جذر لاندې. د جذر په د کسر په قوانینو کې کولی شو په دې شکل باندې ولیکو چې 2 کل مربع او تر جذر لاندې 2 توان به له جذر سره نفع شي او اومیګا زاویوي سرعت مساوي سي 10 تقسیم پر 2 باندې 15 راډي پر سکند. دا یې زاویوي سرعت شو. دویم له دې څخه پیریود څنګه ترلاسه کولی شو؟ د پیریود د ترلاسه کولو لپاره ټي به مساوي سي 2 ضرب دی د پای قیمت 3 په نظر کې نیسو 3 ضرب دی د L پر ځای باندې قیمت 0.4 د جي پر ځای باندې قیمت 10 تر جذر لاندې. ټي به مساوي سي 2 په 3 کې ضربو 6 کېږي. د دې قیمت بیا هم د پخوا په څېر باندې 4 او مخرج 100 تر جذر لاندې. کولی شو داسې ولیکو چې 6 ضرب دی 2 پر 10 کل مربع او تر جذر لاندې 2 توان له جذر سره نفع کېږي 2 توان به له دې جذر سره نفع سي او د ټي قیمت به مساوي سي له 6 ضرب دی 2.2 تقسیم پر 10 یا ټي به مساوي سي 2 په دې کې 12 تقسیم پر 10 باندې نو 1.2 سکند. معنا دا ده چې د نوموړې ساده قاسي یو مکمل دوران په 1.2 سکنډه کې پای ته رسیږي. له هغې څخه وروسته فریکونسي څنګه ترلاسه کوو؟ د فریکونسي د ترلاسه کولو لپاره یوازې دومره کوو چې 1 تقسیم پر 2 ضرب د 3 ضرب دی د جي پر ځای باندې قیمت 10 تقسیم پر 0.4 تر جذر لاندې. یا وایو چې F به مساوي سي 1 په صورت کې او مخرج 6 ضرب دی 100 پر 4 تر جذر لاندې. F به مساوي سي 1 پر 6 ضرب دی. دا کولی شو داسې ولیکو چې په 2 کل مربع او تر جذر لاندې 2 توان به له دې جذر سره نفع سي او د F قیمت به مساوي سي له 1.6 په صورت کې 10 او په مخرج کې هم 2. دا به دې ته ضرب کړو د F قیمت به مساوي سي له 10 تقسیم پر 12 10 په 12 باندې تقسیم کو او هر تیزه به فریکونسي ورنه ترلاسه شي. دا ساده رقاصه چې د ساده رقاصي په برخه کې مو خپل ټول معلومات وړاندې کړل. یوه موضوع په دې فصل کې بله موضوع پاتې ده چې د دایروي حرکت او اهتزازي حرکت مابین باندې ارتباط ده. انشاءالله هغه به په راتلونکي ساعت کې وایي. هیله امید ده چې د درس څخه به مو پوره استفاده کړې.